شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نامه ارشاد ملاګوري ده. زما تعلق ته زمینداري سره د ملاګور اوسیدونکی یم. دا نن چې مونږ کوم پلاټ کې ولاړ یو دا مونږ ته د محکمه زراعت ضلع خیبر جمرود نه میلاو شوي. په دې باندې مونږ د ډسټرکټ ډایرکټر اګریکلچر ضیاء الاسلام داول صاحب ډېره شکریه ادا کوو. د اګریکلچر افیسر جمرود عبدالقادر ګیلاني صاحب ډېره شکریه ادا کوو او د فیلډ اسسټنټ نوید افریدي مونږ ډېره شکریه ادا کوو چې هغه مونږ ته ټیم په ټیم راځي او مونږ له مفیدې مشورې راکوي. د دې سره به زه د مرج ایریا چې کوم ډایرکټر دی مراد علي صاحب د هغه خاص شکریه ادا کوم چې هغه د مونږ ضلع خیبر او خاص کار د مونږ سابقه فاټا چې کومه ده هغې له ډېره توجه ورکړي. زمونږ دپاره دا ډېره د فخر خبره ده چې زمونږ د علاقې د ملاګورو ټماټر مردان چارساده سوابۍ او داسې راولپنډۍ ته سپلای کیږي. مونږ دپاره دا ډېره غټه خبره. په راتلونکي وخت کې به زه د ډایرکټر اګریکلچر ضلع خیبر ضیاء الاسلام داول صاحب نه غوښتنه وکړم چې مونږ کوم داسې نورم د اګریکلچر سره ریلیټډ خبرې وي یا تخمونه وي که هغه ټماټر دي که هغه جوار دي هغه مونږ ته زیات کړی شي او په راتلونکي وخت کې انشاءالله د مونږ په علاقه کې په جراباتو باندې دا سنفلاور کرلی شوی دی. نو زه د تاسو په واسطه باندې زه بیا هم وایم چې او په دې کې به زه په هغه د میجر ریټایرډ سجاد صاحب چې کوم منسټر دی زمونږ د محکمه زراعت د هغه به هم ډېره شکریه ادا کوم او مونږ ته دا غوښتنه کوو چې مونږ له سپورټ راکړی شي. نو انشاءالله د مونږ زمیندار تکړه دي او په راتلونکي وخت کې د مونږ زمیندار هغه وایي چې په خپلو خپو باندې ودرېږي که نه نو دی ټیم دی انشاءالله چې آمدن شروع شوی دی د ټماټرو او په راتلونکي وخت کې به انشاءالله د مونږ زمیندار په خپلو خپو باندې ودرېږي. السلام علیکم. زما نوم صادق ولد ګل محمد د ملاګورو میامر چې اوسېدونکی یم. موږ په شپږ کناله ورټیکل ټماټر کرلي دي کوم چې موږ ته ډېره ښه فایده راکړې. دا وخت موږ په بیپاري خرڅ کړي په 6 لک روپۍ باندې. هغه دې وخت کې ډېر مطمئن او ډېر خوشحاله دی. دا تخم موږ ته د محکمه زراعت ضلع خیبر نه میلاو شوی دی. موږ د ډایرکټر ضیاء الاسلام او د فیلډ اسسټنټ نوید ډېره شکریه ادا کوو کوم چې موږ ته راځي زموږ سپورټ کوي او وخت په وخت موږ ته د بیماریو ادوایانې راکوي. موږ سره ولاړي اوږه په اوږه موږ له ډېر غټ سپورټ راکړی دی او آینده به انشاءالله د دوی په سپورټ باندې موږ دغه شان ټماټر کرو. موږ دا غواړو چې دا ورټیکل ټماټر زموږ په علاقه نور هم زیات شي او د زراعت محکمې نه هم دا امید ساتو چې موږ سره اوږه په اوږه ودرېږي زموږ د علاقې سره او دا موږ ته دغه شان سپورټ راکړي او دا ورټیکل ټماټر ډېر هم زیات شي ځکه چې د دې د نورو نه یو په ډبل فایده ده. د دې ټماټرو دا فایده ده چې د لږ ځای نه ډېر آمدن ورکوي او بله دا زموږ دپاره د فخر خبره ده چې زموږ ټماټر زموږ د خیبر ټماټر پینډۍ ته سوات ته او مردان ته هم سپلای کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نامه ده فیلډ اسسټنټ نوید خان ضلع خیبر تحصیل جمرود. زه شکریه ادا کوم اول د تاسو د قیمتي ټایم چې موږ هم د قیمتي ټایم راکړو. دا تاسو کتای شو چې کوم هغه کې زه ولاړ یم دا دی د ورټیکل ټماټر. ورټیکل ټماټر دا هغه دی چې دو د لږې ځمکې نه زیاته فایده اخیستل. کم چې د ځمکې والا ټماټر دی هغه دا دی چې یو خو خرابېږي زر کې خوای ډېر نشي او ورټیکل ټماټر چې کوم دی دا ډېر ټیم پورې 10 ورځې پورې 10-15 دن پورې دا ته کې خوای شي خرابېږي هم نه او دا ټول نه غټه فایده ده چې د لږ ځای نه ډېر آمدن اخیستل. دا زه نن په ولاړ یم په ملاګورو کې دلته یو زمیندار دی مونږ ته ویلویر کړي د 6 کنال دپاره هغه اوس خرڅ کړي په یو بیوپاري باندې یو ټیکادار باندې هغه په 6 لک روپۍ باندې د 6 کنال پلاټ خرڅ کړی دی. دا مونږ هر څه ویله مونږ ور کړي تخم هم ویله مونږ ور کړی وو نور چې څومره سپورټ ته یې سره تارونه او د بانسونه دا ټول مونږ ته کړي وو او هغه اوس په بیوپاري باندې خرڅ کړی په ټیکادار باندې نن یم ته 60 من پیداوار اخیستی دی او دا یې مونږ د خیبر دپاره دا ډېره د فخر خبره ده چې دا د ملاګورو ضلع خیبر ټماټر چې کوم دي دا روان دي سوابۍ له پینډۍ له او داسې مردان له